أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم صدق الله العظيم. د حضرت موسی علیہ السلام واقعات شروع ابتدا دی صورت کی مجویلیو چې متعدد واقعات الله پاک دی صورت کی ذکر کئی د دغه خبرې دی پورا نو په دغه کې هم نبی علیہ السلام ته په دی واقعیا کې دا درس وو چې تب هم د موسی علیہ السلام په شان باندې زون بهادر جوړ کې شجاعت په زون کې پیدو کې چې د وخت هغه لوی سرکشه هغه ته څومره په دلیرۍ سره او بهادرۍ سره خبره وکړه نو تب هم د الله پیغام درنګ خلکو ته بهادرۍ سره په شجاعت سره رسوي. نو موسی علیہ السلام فرعون تروغو او ویته ویل چې د الله جل جلاله طرف نه زو پیغمبر تر غلایم او دیو الله دعوت تر کوم. نو موسی علیہ السلام نه فرعون معجزات طلب کړه. دوی معجزې دلته کې ظاهري کړې وې تا یو د لاشت نه منګور جوړ شو اژدها جوړ شو یو دغه خپل لوس یې طرف ته یوړل چې بیا بوسو تک سپینو شو آوې نه چګېدله. نو چې کله آی ولید نو فرعون ته هغه کوم ملګري وزیرون وغیره سردارون هغه ویته چې دا خو ډېر ماهر او تکړه جادوګر ده معجزې ته اوس جادو یې ادوی نور مقصد نشته ده بس دا په د جادو په طاقت باندې د تو په بادشاہي او د تو په سلطنت باندې قبضه کول غوړي. نو فرعون ویته وی چې مشوره بیا وکړو کنه څه وکړو. نو دوی ویته وی چې دوی موسی او د ورور یې پرېږده فلحال داسې وکړه چې خپل سرکري پیغام دا شهرونو ته ولږه څومره لوی جادوګر چې ماهرین جادوګر دا راوغوړی ده سره مقابله کول پکار ځکه چې دا خو جادوګر ده نو د جادو په طاقت باندې به ته د مقابله کوې چې دا مغلوبه کې نو د تو بادشاهت او د تو طاقت او بیا دغسې بحال پوتې شي. نو کسان یې اوستول جادوګر راغل جادوګر فرعون ته ووایي چې که چېرته موږ په غالب شو نو بیا به موږ ته اثر کوي که نه کوي لکه څوک چې ممبر پس کوي الیکشن دا پس کوو خو دی خو پریشر پمپ کوي که نه به کوي نو دا څه موږ ته به څه خولې تر دوډایې کاسې جنګی فرعون ورته وایي چې ولې نه مړه لوی انعامات په در کوم خپل خاص کسان نږدې مشیرون مو جوړوم خالي تو سې غالب شو یې بدنوي سیدو. چې کله هغه وخت مقرر روغه نو جادوګرو فرعون ته نه موسی علیہ السلام ته وایي چې موسی هغه کوم څه دي چې دي نو ته یې پهلا ظاهروي که موږ یې ظاهروو. موسی علیہ السلام یې توسې وغورځوئ. دا 72,000 جادوګر راغلي لوی سلطنت و د فرعون زون د خدای ویل نو د دې پوره 72,000 څه کوي چې 1,00,000 روپۍ د کوی شل او هغه وخت کې چونکې عموما فضا ماحول دا د جادوګرۍ و دې وجې نه په هر وخت کې چې د کوم شو زور و د هغې مطابق الله پاک هغه پیغمبر ته بیا معجزات هم ورکړي وو. د نبی علیه السلام په دور کې فصاحت و بلاغت و کوم کسان چې د بیان سره تعلق لري خبرې گفتگو باندې پیږي نو هغه فصاحت بلاغت پیژني چې فصاحت بلاغت څه شي ته یي. بیا نبی علیه السلام ته الله دغه قرآن معجزه لویه ورکړې عظیمه معجزه دغه چې د یو انا اعطیناک الکوثر غوندې وړیکه 3 آیته صورت د ټولو عربو چا نشل جوړوی دا قرآن کې صفا چیلنجونه دي ته چا نه دي جوړ کړي. نو چې دوی چې کله هغه
یو واوې سره رسۍ وه، یو واوې سره لاش ته وه، دا یې په میدان کې داسې وغورځول. نو د هغې نه منګرونه جوړ شول. 1,44,000 منګرونه په دا میدان کې منډې وهي. خلک لوی ګبراوټ شول چې دا په څه غم وړي. موږ ته دلته کې یو لړم غږ که چا که څوک وکړي نو ټول به سره منډې وهي، راځي رضو به ولګي. نو بیا چې 1,44,000 منګرونه په میدان کې منډې وهي، د خلکو څه حال وي. موسی علیه السلام ته الله وایي چې اوس یې ته وغورځوه. داسې لاش ته چې وغورځوله لوی اژدها جوړ. هغې اژدها حالي داسې یو ځون ته سویلا یې وکړه، هغه څه چې و مقناطیس غوندې ټول ځون تر ګډ کړل. جادوګرو چې دا ولیدل چې دا موږ سره تصور نه و چې دا یوه لاش ته دومره لوی دی، موږ جادو ختم کوي. پوه شو چې دا جادوګر نه ده، ځکه چې د یو جادوګر جادو د بل جادوګر جادو عام بالکلیا نشي ختم کوی. په دا دوی پیدل نو دوی ته پته و چې دا جادوګر نه ده. دغه چې کوم څه وشول دا معجزه ده. معجزه دا د پیغمبر سره په هغه وخت کې په سجدې پرېوتل او وایي چې آمنا برب العالمین، په رب العالمین دې موږ ایمان ده. اوس رب العالمین خو فرعون ځون ته ویل انا ربکم الاعلی. نو دا تصور پیدا کېدی چې کېدی شي فرعون یې منلی. تصریح وکړه رب موسی و هارون. هغه رب العالمین چې د موسی او د هارون رب ده، په هغې مو ایمان ده. فرعون چې دا څه یې تاسې مې دغې تر غوښتي وئ چې تاسې د ده سره اتفاق ورته وکړئ. نو بیا یې خبره ډایرکټ بدله کړه، وایي چې ای قومه دا یو چال یې جوړ کړی و، دا د موسی ملګري وو. موسی پهله نه دغه شی ظاهر که، لہذا یې ته پته و چې بیا به دا د دې مودې مقابلې دپاره دغه کسان رغوړي. نو دا د هغه ملګري وو او دا اتفاق یې سره کړی و چې بیا به ټولو خلکو په مخ کې موږ دې ته مغلوبه شو او ته به بیا ورباندې غالب شي. بیا به خلک یې تو خبره ومني چې واقعي د موسی په حقه باندې ده. لہذا یا زه په خبر ښه نه یم، مونږ اجازت یې نه ده اخوسته، ایمان یې په ده باندې وروړل. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. اوس سمه سزا درکوم، لوس او پښې ای جادوګرو عدل بدل دې نه کټ کوم. شای لوس او ګسۍ پښه مثلا اینا بعد پړسۍ چګوم. نو هغې ته چې اقض ما انت قال، چې څه کوای شې هغه وکړه فرعونه. موږ ته حق واضح شول او په هغې باندې موږ ایمان وروړل. ګوره اوس خو موږ کله کله وایو بني اسرائیل داسې او داسې، خو لیکن بیا د قربانۍ خلک هم پکې وو. نبی علیه السلام ته خباب بن عرت رضی الله تعالی عنه روغ نبی علیه السلام داسې د خانه کعبې سیرې ته د پړکي نه داسې ټیک یې ورته لګولی او لکه پړکي نه تکیه جوړه کړې. نو خباب رضی الله تعالی عنه په هغې خو لوی تکلیفونه تېر شوي وو. د سار به یې چې په اوسپنې وردوغال او دارنګې دا سخت اسکرواټې به یې ورته بالې کړې او دا به په ورستم لوال د ده د میلیې په چربۍ او په وینې به اسکرواټې مړېدلې. د ده د میلیه توکای توکای وه. بیا نبي علیه السلام ته چې الله پیغمبره خو چې ته بددعاوې ته وکړه، موږ په دا داسې زندګي دو تباه او برباد یې وچول. نبي علیه السلام چک شو، مخ مبارک سور شو، غوسه شو. وی په تاسې سورې د تکلیفونه یې نه درغلي او تاسې دا دی د بددعاګانې نورې شروع کړې دا دی او دا دی. زړه د صبر نه چاره وخولئ. تاسې نه مخکې امتونه داسې هم تېر شوي دي چې ژمدي یې ورته اچولي دي، هغې سویلی نه ده کړه. دارنګې په کاندې کې به شاخ کړل شو، نیم پوسه نه به یې اره پر ونیوله او هغه اره صرف د دې دپاره چې خپلې کلمې نه اوړېږه. نو هغه ارې باندې به یې میانځ باندې وڅیره، خو لیکن ده د ایمان کلمه نه ده پرې شي. دارنګې د اوسپنې ژمنځ به یې ورته ونیول، داسې ګرمو به یې کلمه نه اوړه، ایمان پرېږده وه، کنی ختم کوو دی. نو سرمن به یې بیله کړه، غوښه به بیله کړه، هډوکي ته به ورسېده، ټوله غوښه به یې دارنګې د اوسپنې په ژمنځ یې نه ولټوله. دا د ابوداود شریف روایت ده. خو هغې لیکن خپله کلمې نه دي اوښتې او په صبر نه یې چاره خوستې او تاسې په دغه وخت کې نورې وایو. بهرحال د دغې جادوګرو چې بیا سپڼسي ویر کړه که نه یې کړه ویر، دغه جادوګرو کې 70 کسان دا د دوی سردارون مشرون یو. نو دا چې دغې نه پښې لوسونه هم کټ کړل او بیا دغه چې په پڼسۍ باندې هم کړل او بیا د نورو متعلق هغه نوره منصوبات چې سردارونه یې ورته ووایي چې دا ګوره په فساد ته جوړوي اوسم، دا خو ملګري ډېر شول، لہذا څه منصوبه یې ته پچار دو. نو فرعون ورته چې بیا به هغه عمل سره شروع کړو. نوجوانون دا به یې قتل کوو، ذبحه کوو او ښځینه به یې ژمدی پرېږدو. په دې طریقې سره به دوی قوت بیا کمزوره کړو. نو بیا دا عمل چې کله شروع کوم، بني اسرائیل موسی علیه السلام ته بیا ووی چې موسی
چې ته کله یار غله نه وې دنیا ته د هغه ذبحې په موږ کې شروع وې زموږ مشرمون یې ډېر ذبحه کړي تو دې وجې نه نن هم د تو دې وجې نه اوس دا دین زونون ورته ذبحه کېږي موسی علیه السلام ته چې خو الله مشتا ده الله نه دعا وغواړئ د مځکه الله دوی ته چې ور کړي دو ملکونه جوړ کړي خو توسې ته هم در کوای شي او پیشنګویي هم مې ته وکړه چې الله به توسې د دغې مځکې مالکون جوړوي او بیا هم په کې هم د توسې په دې نه سخت امتحان وي چې مخکې هو دشمن در باندې ظلم کوم کافر تو د هغه سره څه معامله کوله د خدای سره اوس دشمن نشته ده نو اوس ته د هغې خدای اطاعت کوي او که نه کوي چې امتحان بیا سخت وي نو د دغې بیان ده قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم وتويل الملأ سردرون من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا چې بشک سره دغه د موسی علی السلام چې کوم عمل ظاهر کله ساحر دا خماخه دغه موسی علی السلام نه ساحر جادوګر د علیم ماهر علیم په نه د ماهر سره دلته کې يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون دا اراده لري دوی تاسو او بوسي من ارضكم د خپل مزکینا یعنی سمنه په بدشي او په سلطنت مو قبضه وکي فماذا تأمرون بیا تاسو د اتشي تأمرون تشاورون مشوره کوي قالوا نو دوی تويل ارجه واخاه چې دغه موسی ته مهلت ورکا واخاه د ورور ته مهلت ورکا دغه سی پریزو فی الحال وارسل فی المدائن حاشرین او ته استول وک فی المدائن په شهرونو کې حاشرین ارجم کون کې دی جادوګر لرا جادوګر وری نو دا حاشرین بس کوي یاتو کبه کل ساحر علیم دوی بت ترتا کوي په هر جادوګر علیم ماهر سرا وجاء السحرة جادوګر رغل فرعون تقالوا تويل ان لنا لا اجرا چې بشکد مجد پربو لا اجرا س انعام وی ان كنا نحن الغالبين کچرته موږ غالبین شلو غالبین کشو قال فرعون متوي نعم او تاسو دې پربو انعام وی وانکم لمن المقربین او بشک سره تاسو بوله من المقربین د مقربین نو د مو خاص کسان وای تاسو نږدې خلق نو قالوا يا موسى وتوي چې موسی جادوګر وی ته چې اے موسی اما ان تلقیا یا ته غرزول وکد خپل لاشته و اما ان نكون نحن الملقين او یا ان نكون مجچیو نحن الملقين مج غرزون کی د خپل لاشته او د ای رسول را قال موسی علیہ السلام ته او القوا چې تو سه اول غرزول وکوي فلما القوا چې کله دوی خپل رسي او لاشته او غرزولې سحروا اعین الناس دوی سحروا سحر یو کو اعین الناس پسترګ دي خلق باندې په ای اثر وسته هغه لاشته او رسوي ته منګرونه دي دای شولې کې پرشتیا منګرونه دي واسترهبوهم او هلکی غبر وکړل وجاءوا بسحر عظیم او دوی ارتاګ وکړل بسحر عظیم په یو لوی سحر سره یو لوی جادو سره 1,44,000 رسای او منګرونه چې منډي وي دا لوی سحر نه ده واوحینا الی موسی وحی وکړه حکم وکړه موسی علیه السلام ته ان القیاساک چې ته او غرزه خپل لاشته موسی علیه السلام وغورځول ګوره د موسی علیه السلام پیغمبرون چې څومره معجزات وي ظاهري جوي نه دا په خپل اختیار خپل قدرت سره انشي ظاهروي د الله جل جلاله طرف نه چې کله وای نو ته وشي چې داسې وکړه بیا اسه او کې هغه بیا غسر ظاهر شي بیا دغه یو لاشته چې د هاوی نه جوړون د خو د ارث شي کافي وو دغه وجه وکنه چې کله دریاب چې کله فرعون لشکر پسې ده تقریبا 7 लाख لشکر ور پسې ده او بنی اسرائیل وینه مخت سمندر روغه 60 نه لشکر ده بیا بنی اسرائیل نو چې ان لمدرکون موسی په غار کې تکلو مخت دریوب دا 60 فرعون نه څوک نو دیس کې موسی علی السلام په اختیار کې د غلاش د منګور جوړېدل و یا جادو مثلا بالفرض د دوی خبره نو د په فرن غرزول یو اغیر د هادي پر خود 7 लाख څخه چې 50 लाख وسای نشول څه ټوپکه ټوپه خو نه وسره چې پوښته و ایته هیڅ نه شول یو سویلای خلیل لګیدا خو لیکن د الله طرف نه حکم نو چې الله به مدد کوي ان معي ربي سيهدين رب مر سره دا بل یار ته شي بدل د الله وی چې ادرب بعصاك البحر چې په خپل لاش د سمندر اویا دیس کې اوس بل معجزه ظاهري دي نو سمندر چې په وایو په کې 12 لیارې کولاو شولې بالکل د سمندر د پمیان سره تیر شو دال د کلیار په کې جوړ شه
لکه د اوبې خنده کې پکې ولګېدې هوا وچلېدله چې کړی هم پکې ختم شولې او دغه کوم د اوبې دیوالونه چې ویلې شوي په دې کې کړکۍ هم کولاو شو چې دا یو بل چې سره درومي نو دا سره ویني نو واوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یافکون نو پس په دغه وخت کې تلقفو دغه لاشته د منګور چې هغه تیرول ما هغه یافکون چې کوم دوی په درویغه د منګور نه جوړ کړي و د لاشتې نه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ثابت شو الحق او زایل شل ختم شول ما هغه كانوا يعملون چې کوم دغه جودګرو عمل کړو فغلبوا هنالك په دغه وخت کې مغلوب شول دغه فرعون او د قوم وانقلبوا صاغرين او دوی وګرځل صاغرين ذلیلا والقي السحرة ساجدين او وګرځدل السحرة جودګر ساجدين سجدي لګون کی جودګر په سجدي پریوتل قالوا او ویل آمنا برب العالمین چې موږ ایمان اروړه په رب العالمین باندې کوم رب العالمین باندې رب موسی و هارون پر رب د موسی او د هارون باندې قال فرعون تو ویل آمنتم به آیا تاسو ایمان ورل په د باندې قبل ان اذن لكم مخد دینه چې زت است اجازه وکړو ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه بشک سره دغه واقعیا چې وشولا لمکر دا دې تاسو آیو تدبیر یو مکرو چالمو یو بد چالمو مکرتمو چې دا تاسو دا جوړ کړو فل مدینه دغه مکر مو کو فل مدینه په شهر کې اسه دې پر مو دا جوړ کړو دا ډرما لتخرجوا منها دې پر تاسو او بسې دې دغه کلینا اهلها اهل دې دغه ولا یعنی مشتمو چال جوړ کړو فسوف تعلمون زر دې تاسو اوس پته ولګي چې کوم څه دې سره کاو لو قد وانا ايديكم ارجلكم زو خمخا کټ کوي تاسو لسنا تاسو په من خلاف عدل بدل ثم لا صلیبنکم اجمعین بیا بزه تاسو په پنسي کاون ټول د خجری کومې تنې دي ستنې دي په دې باندې مدسه اوس پر لکاو قالو دوی ته چې ان الى ربنا منقلبون پنسي هم کې سبو شي الله تبلوت شو بشک سره مشته په طرف خپل رب دمره اوس ایمان مضبوط تا منقلبون واپس کیدون کیو بعد د مرګ نه دا خبره دو چې ته مشتویل عذاب ورکای اپیل خو دی چې من المقربین بوي خواص په مې جوړ شو اوس مو په پنسي کای وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا او تم مستعذاب نرکای الا مگر دې خبرې دی وجنان امنه چې موږ ایمان اروړه به آیات ربنا په معجزاتو دې رب دې موږ لما جاتنا چې کله دا مشتروغل نو دعا کوي دی الله پاک نه ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین چې ای پروردگار دې موږ ارتوي کې په موږ باندې صبرن افرغ اسباب لکه دا به بلټي په زونه خدای پاک دغه صبر په موږ داسې الرتوي کې لوی صبر روکي وتوفنا مسلمین او موږ وفات کې دا سال کې موږ مسلمانو وقال الملأ من قوم فرعون وته او ال سردارونه د قوم د فرعون ناتذر موسی وقومه چې آیا تپرش د موسی او قوم د ادرم دي دغه سیسه پر لیفسدو فی الارض چې پمزکه کې په فساد کوي اتو خدای دې نه مني مشتدارنګ اوس چار لیار نه کوي مخ کې پلایار ته کول اوس پلایار چار نه کوي چې پیسې روکپیلا نو دا فساد کوي نو ويذرك والهتك او تو هم پریز دی والهتك او د تو خدایون پریز دی د خدای څوک فرعون په خپل شکل باندې بوتونه جوړ کړي آی هم سپلای کړي په کورونو کې هغه ته خپل عبادت کوي ځکه چې هغه دا ونه نو چې هغه عبادت ته اوس نه کوي لیار ته وګرځول قال نو فرعون او ول سنقتل ابناهم زردی مجب قتل کو ابناهم شبانهم د دوی نوجوان طبقه ونستحيي نساهم او مجب رمدای پریز دو هغه شذینا دي دوی وإنا فوقهم قاهرون بشک سره موږ پوسه په دوی باندې قاهرون غالب یو قال موسی لقوم استعینوا بالله او موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې استعینوا بالله الله پاک سره امداد غوړوي واصبروا صبر کوئ استقامت اختیار کوئ ان الارض لله بشکم زکه دی پر دی الله پاک تو یورث من یشاء الله پاک د غمزه کوي کوي دغه مالک جوړي څوک چاته الله پاک خوش شي من عبادی په خپل بندګونو کې والعاقبۃ للمتقین او حسن انجام دی پر دی متقینو دا قالوا دوی بنی اسرائیل ته ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته او زینا من قبل ان تاتینا چې مشت تکلیف ارکړه شو مخکې دې نه چې ته مشترغلوي چې ته نه ورغله دا کسی مشکل شروع وي ذبح ومن بعد ما جئتنا بعد دغه نام مشت تکلیف ملوي چې ذبح کولو بعد دغه نه چې ته مشترغله قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې دا اوس اپیشن ګیدو اسا ربکم ایهلک عدوکم قریب دو چې رب دې توسه هلاک پکی توسه دشمن او هلاکی دیتا ويستخلفکم فی الارض الله پاک په توسه خلیفہ ګون جوړي په دمزکه د مصر کې یعنی د مصر مزکه بالا توس در کوي فینظر کیف تعملون
او بیا هم الله پاک کسي چې تو سه وسرنګ په قیامت